چې ولې پلار ډیر وجړل بچیا ته ډیره موده به تا پسې جوړېږي بچیا مور دې پسې ډیره جاړي بچیا رونه دې ظلمي شوي دی هغه ټول تا یادې چې زید څه شو اده پسې ټول خبرې زیدا ته به ما سره عزیز ستا بابا یې دا دې رور دی ښه زیدا دا دې ماما دی ښه موږ سره به ځې ښه زیدا نبی علیه السلام یو روپۍ نالم خو دنه به تپوس کوئ که دې سره خوشحالي بوځئ او که نه خوشحاله بیا به زما خوانه نه بوځئ ښه که ما سره خوشحاله پلار زید ته ګوري زیدا ما سره به ځې که نه ستا ابو یما زید ورته وایي پلاره ته دې وپېژندې چې ته زما ابو یې بس ما ته یاد شو ته زما بابا یې خو پلاره زه تا سره نشم زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نشم ما به نه بوځئ زه نه ځم تاسو سره ما نبی علیه السلام نه جدا کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو ځان له یوازې کېنوئ خبرې به سره مطمئن یې کړئ چې نبی علیه السلام ته لاړو دې زید ته پلار وایي زیدا وره ته نه پوهېږې ته سوچ نه کوې ته غلام یې دلته ته خو دلته غلام یې او زه چې تا بوځم زیده ته به ازاد یې خلک غلامي علي کو ازادي علي دلته ته غلام یې او زه چې زو کلي ته دې بوځم مور دې یادېږي رونه دې ظلمي شوي دي زیده تا یادوي هلته به ته ازاد یې او دلته ته غلام یې زید ورته وایي ټیک ته چې زه غلام یم تاسو به ما هلته د ازادۍ ژوند نه بوځئ خو تاسو دې ته نه ګورئ چې زه دلته د چا غلام یم زه غلام د محمد رسول الله یم زه د امام الانبیا غلام نه یم زه د نبی علیه السلام غلام په نوم یادېږم ما به نه بوځئ زه تاسو سره نه ځم زه دا فیصله کوم چې زه نبی علیه السلام اخلم او تاسو نه اخلم صحابه حقیقت کې د الله رسول پیژندلی حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و نو صحابه آخرت واغستو دنیا قربان کړله